ورکوه. یعنی د دې لپاره موږ باید دا پړاګوري د اوس چې کوم حالات په موږ راغلی دا داسې نه ده نو چې طالبانو دغه 10 میاشتې 8 میاشتو لپاره چې راغلي دوی دا حالات رامنځته کړی ده. دا باید دغه واقعیتونه باید ووایو. مخکې له دې دغه زمینه سازي چې وکړه دغه کوم بدبختۍ چې راغلي ټول د دوی له لاسه راغلي. که دوی واقعا مدیریت سم و د افغانستان مدیریت سم کړی و او بالاخره افغانستان نه دغه د ځینې مسایل افغانانو نه پټ ساتلي نه ول او افغانانو ته یې ویلي ول چې کومه قصه کومه سناریو روانه ده هغه وخت به موږ ویلي و چې واقعا دا یو اتل ول او بل دا ده ګوري ما مخکې ویلې یوازې اشرف غني نه ټول دغه کوم پلاوي چې ورسره ول معاونین ول ټول د کې ګرام دي د ما مخکې ویلي اوس هم وایم زموږ او تاسو که اردو ول که پولیس ول که سرحدي ځواکونه ول که هر یو چې دلته وینه توی سوې اوس کونډې پاتې د هر قطرې وینه باید له اشرف غني نه نیولې تر آخرین کس چې په هغه نظام کې کار کوه له دوی نه به پوښتنه کېږي. هېڅ کله وخت موږ ته د بښلو وړ نه دي ځکه دلته حاکمیت 20 کاله د دوی په لاس کې و دا 20 کاله دوی څه وکړه په افغانستان کې. دا خو زه صحیح ده چې وایم که په تریلیونو ډالر راغله په میلیاردو ډالر راغی دا وطن دا هېواد خو ستا و تا ولې جوړ نه کړه؟ صحیح ده چې امریکا دلته ګټې درلودلې صحیح ده چې موږ خود مختاره نه ولو داسې اوس منځنۍ ختیځ هېوادونه د اوس هم د امریکا تر اغېز لاندې دي ولې د خپل هېوادونه جوړوي په اوس وخت کې دا موږ ته چېرته